د مطالعې پر مهال د ستړیا د مخنیوي لپاره 10 تخنیکونه. لومړی، په زماني فاصلو کې لنډ خو پرله پسې درس ولولئ. څېړنو ښودلې ده چې د انسان ذهن په لنډ او پرله پسې وختونو کې له اوږده وخت نه ښه کار کوي. په دې سربیره که 10 دقیقې د درس ویلو لپاره فرصت لرئ نو هغه په لنډو زماني فاصلو وویشئ. همدارنګه غوره ده چې له هر 10 دقیقې درس ویلو نه وروسته ځان ته دمه ورکړئ. په سوده خیال باندې آرام وکړئ. که ستاسې وخت اجازه نه ورکوي چې د ځواک د ډیروالي لپاره پوره ورځ په آرام باندې تیره کړئ. د مثال په ډول هره میاشت یو ځل په ځانګړي ډول د یوې ازموینې له ورکولو څخه وروسته نیمه ورځ یا یوه ورځ ځان ته آرام ورکړئ. په دې کار سره ښایي د وجدان د عذاب احساس وکړئ او په پرله پسې توګه ځان ته ووایئ چې باید نن مې هم درس ویلی وای، نو هغه ګران بیه وخت مو چې په آرام باندې تیر کړی په استرس کې به تیر کړئ. خپل جسمي وضعیت په نظر کې ونیسئ. هغه وخت چې ستړي، غوسه، ګډوډ او په بیړه کې وئ درس مه لولئ. کله چې د انسان مغز د آرامتیا په حالت کې وي د یو سپنج په ډول معلومات جذبوي، خو برعکس کې استرس لرئ د زده کړې لپاره هڅه بې ګټې ده، ځکه داسې وخت کې د انسان مغز معلومات دفع کوي. درسونه مو په هماغه ورځ باندې تکرار کړئ. کله چې کوم څه زده کوئ هڅه وکړئ په هماغه ورځ یې مهم ټکي په نښه کړئ. د څو ورځو په تېرېدلو باندې د هغو مطالبو د زده کړې لپاره زیاتې هڅې ته اړتیا لرئ. په هر حال یو لنډ تکرار د ورځې په پای کې په مغز کې د لا پاتېوالي او بیا ګردان لپاره اسان او ګټور دی. په ځانګړي ډول د یوه ځانګړي درس او سختو مطالبو په زده کړه کې د تمرینونو تکرار او حلول د تدریس څخه څو ساعته وروسته ډېر ګټور وي. له یو پړاو نه بل پړاو ته لاړ شئ. ممکن باور ونه لرئ چې همیشه له کل نه جوز ته یا له جوز نه کل ته او له لوی نه کوچني ته تلل یو کارېدونکې لاره ده. د زده کړې په مختلفو برخو کې د درس ویلو په مهال هڅه وکړئ چې لومړی له مطلب نه یو کلي درک ولرئ او وروسته جزئیاتو ته ننوځئ. په دې لارې سره ستاسو د بریا امکان ډیریږي. د زده کړې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کول. د ګټورې مطالعې لپاره د مناسب او ځانګړي چاپیریال شتون ضروري دی. د مطالعې لپاره غوره ځای شخصي میز او ځانګړی اتاق دی، له غیر درسي بهیرونو څخه لرې. ښه دا ده چې د مطالعې میز د اتاق په کونج کې وي، په داسې ډول چې ستاسې مخ دیوال ته وي. په تړلي چاپیریال کې مطالعه ستاسو د ذهني تمرکز لپاره ګټوره ده. د میز له شاوخوا نه دوسیې، مجلې، غیر درسي کتابونه، موبایل، ریکارډونه او هر هغه څه چې ستاسې حواس له درس نه لرې کوي لرې کړئ. د مطالعې په وخت کې د اړتیا وړ شیان مو ټول د میز په سر باندې کیږدئ تر څو د مطالعې په وخت کې مجبور نشئ چې له خپل ځای نه پورته شئ. د اتاق رڼا باید مناسبه او له سپین او زیړ رنګ څخه جوړه شوې وي. د مثال په ډول یو عادي څراغ د اتاق لپاره او یو بل د مطالعې لپاره، یا یو کم مصرفه څراغ د مطالعې لپاره او یو معمولي څراغ د کوټې لپاره. د مطالعې څراغ باید لږ تر لږه د کتاب سره د 10 سانتي متره فاصله ولري. که ښي لاسي وی نو په ښي اړخ کې او که چپي وی نو په چپ اړخ ته مو څراغ کیږدئ. د میز شاته سم کینئ، یعنی د بدن ټول مفاصل مو باید په 90 درجې زاویه باندې وي. هیڅکله مو درس ویلو ته زیان مه رسوئ. لاسونه مو تر سر لاندې مه ایږدئ. په میز باندې مه ویده کیږئ. سم کینئ او هر کله چې ستړي شوئ له ځایه مو پورته شئ، د کوټې په منځ کې قدم ووهئ، ورزشي حرکتونه وکړئ او وروسته بیا ځان په مطالعه باندې مصروفه کړئ. د خپل مغز ستړیا محور په نظر کې ولرئ. پوره طبیعي ده کله چې ستاسې مغز د ستړیا له کبله مطالب هیروي. دا په دې معنا نه ده چې تاسې کور مغزه یاست. د قهر په ځای هڅه وکړئ داسې یو حالت ځان ته تصور کړئ او له هغه سره جوړ راشئ. داسې تصور وکړئ چې ستاسو د معلوماتو ردیفونه په ترتیب سره یو د بل تر څنګ ایږدئ. د نوو معلوماتو ایښودل د ټولو په سر باندې او لاندې چیندل شوي زاړه معلومات دي او په اسانۍ سره د لاسرسي وړ نه دي، نو له دې عمله ستاسو پوښتنې ته وروسته ځواب درکوي. یوازې تکرار کولی شي د داسو کړنو مخه ونیسي. د درس ویلو لپاره مو عادت وګرځوئ او درس مو په عادت باندې بدل کړئ. که له ورځې نه یو ځانګړی ساعت مو د درس ویلو لپاره ټاکلی وي، ډېر ژر به په هغې باندې عادت شئ. په ورځ کې د ځانګړي ساعت له ټاکلو نه پرته ممکن هیڅکله د درس ویلو وخت رانشي. د دې لپاره یو مناسب کار د خاطرو په کتابچه کې د وخت
د یاداښت نیول دي، داسې لکه له ډاکټر څخه مو چې وخت نیولی وي. موخه ولرئ. یو له اصلي دلایلو نه چې د هغې له امله انسان نشي کولی خپل هدف ته ورسیږي دا دی چې هدف ناممکن بولي. په داسې حال کې چې د وخت د مدیریت په مرسته کولی شو هغې ته ورسیږو. هڅه وکړئ د لنډمهاله او اوږدمهاله موخو تر منځ مو په توپیر باندې پوه شئ. اوږدمهاله موخې مو د یوې هیلې په ډول وبولئ او ویې ساتئ. په عیني وخت کې مو ورځني فعالیتونه د لنډمهاله موخو لپاره ځانګړي کړئ. ناهیلي مو د زده کړې دښمنه ده. هغه خلک چې د لټۍ له وجې نه تل ځان په زده کړه کې رټي، حتی که د زده کړې لپاره مناسب ځواک او پرمختګ هم ولري له استرس نه به شکایت کوي. بل لوري ته داسې خلک چې د زده کړې په سرعت یې باور لري، حتی که د مقابل لوري څخه په کمه اندازه باندې هوش او استعداد ولري، نو د کار پایله به یې غوره وي، ځکه د خلکو خپله انرژي په بې ځایه استرس او حساسیت باندې نه ده مصرف کړې، ورو خو په پرله پسې توګه روان دي.